څنګه سرسخت دښمن د اسلام په خادم بدل شو. موتا ته خپل دین څومره عادي دی خو خلک ورته څومره لوی قرباني ورکوي. دا مهمه ویډیو ده چې ژوند یې بدلولی شي. یورام وان کلاویرن سخت دریز اسلام ضد هالنده سیاستوال د مسلمانېدو خبر یې خلک حق پک کړل او د خپلو ګوندي ملګرو لخوا ورته څه باندې 2000 د مرګ ګواښونه، د اولاد اختطاف او نور تهدیدونه وشول. دی د اسلام دښمن و. ټولې پروژې او ټول سیاسي فعالیتونه د اسلام په ضد د کرکې خپرول او خلک له اسلامه ډارول وو. د اروپا لپاره یې اسلام تر ټولو لوی ګواښ باله. په همدې لړ کې د اسلام ضد کتاب لیکه چې پای ته رسېدو نه وړاندې پرې ناڅاپي اسلام غالب شو او مسلمان شو. د خبر په نړیواله کچه په ځانګړي ډول د هالندي سخت دریزو خیاړخو سیاستوالو ترمنځ ټول حق پک کړل. د نیدرلند یا هالند د خیاړخي ګوند چې د مسلمانانو او کډوالو سخت مخالف ګوند دی د مرستیال و. د دغه هیواد د استازو جرګګۍ غړی او د اسلام ضد یې لوی پروژې پیل کړې وي. خو په نیمه لارې کې هر څه پرېښودل. نه یوازې دا چې مسلمان شو بلکې د اسلام په یوه دعوتګر بدل شو. د الجزیرې له المقابله خپرونې سره یې مرکه کړې چې مهم نقاط مې ترې راخیستي له تاسې سره یې شریکوم. راځئ دا راسره وګورئ. مطمئن یم دا ویډیو مو د دین په قدر پویولی شي. ما فعلته هو أننا عملنا سويا وقمت بأعمال جنونية. له لیونتوب نه ډک کارونه مې کول. هڅه مې کوله چې په هالند کې د اسلام د زده کړو ټول مراکز وتړل شي. د ټولو جماعتونو د تړلو هڅې مې کولې. د قرآن کریم د بندیز لپاره مې هم کار کړی. پر مسلمانو ښځو د حجاب له امله د مالیې زیاتولو لپاره مې ډیر کار کړی و. د اسلام په ضد جګړې لپاره رادیویي او ټلویزیوني خپرونو کې مې ګډون کړی. هر محفل او راټولیدنه کې مې برخه اخیستې چې له اسلام سره جګړه وکړم. والراديو وما إلى ذلك. فعلت كل ما بوسعي لمحاربة الإسلام. یورام په یوه پروتستانت مسیحي کورنۍ کې زیږېدلی. دیني عقایدو برخه کې زده کړې کړي او په فلسفه کې دکتورا کړي. د فلسفې دکتور دی. د 2018 کال اکتوبر میاشت کې د یورام ژوند کې لوی او اساسي تحول راغی. خو څنګه مسلمان شو او لومړنۍ شیبې کومې وي چې دغه تحول یې ژوند کې راغی؟ له دی اورو. بينما كنت عاكفا على الكتابة عادت بعض الأسئلة التي كانت کله مې چې د اسلام ضد کتاب لیکه د تنکۍ ځوانۍ د وخت ځینې پوښتنې مې ذهن ته راتلې. ځکه کله چې 14 کلن وم د ایراسموس سوینګلی او کالوین کتابونه مې لوستل چې د عقیدې په اړه وو. همداراز مې د تسلیس د عیسویانو د عقیدې په اړه نور موضوعات لوستل. پوښتنې راسره وې چې ځواب باندې مې سر نه خلاصېده. د کلیسا له راهبانو مې پوښتنې کولې خو د قناعت وړ ځوابونه یې نه راکول. هغه وخت مې فکر کاوه چې عمر مې کم دی، شاید زه پرې پوه نه شم. د همدې له امله مې هر څه ومنل. خو د عمر د 3 لسیزې په وروستیو کې همغه پوښتنې یو ځل بیا ذهن کې را پیدا شوې. ځکه ما په عیسویت او اسلام کې د الوهیت د مفکورې په اړه مقایسه کوله. بیا مې عیسویت کې د تسلیس او د اسلام کې د توحید په اړه مطالعه وکړه. ځان سره مې وویل که رښتینی واوسم هغه څه چې مسلمانان پرې باور او عقیده لري څه ناڅه منطقي دي. بیا مې فکر وکړ چې د انجیل پخوانی ګڼه ولولم. پخوانی انجیل یا اولډ ټیسټمنټ هغه کتاب دی چې یهودانو اړوند هم دی. غوښتل مې ولولم چې موسی، نوح او ابراهیم په خوا وخت کې خپلو خلکو ته په دې اړه څه ویلي. هغوی ټولو د یو رب په اړه خبرې کړي. ښه نو ځان سره مې وویل د یو رب موضوع کې یو څه شته. بیا مې وویل زه خو عیسوی یم، یهودی خو نه یم. انجیل مې لوسته. په یوه ځای کې عیسی را روان وي. یو کس ترې پوښتنه کوي زه څه وکړم چې جنت وګټم؟ هغه ورته وایي او دا یې شیما ته هم تکرار کړې ده. دا د یهودو له شاهدي سره هم ورته والی لري چې وایي ای بني اسرائیلو رب یو دی، رب یو دی. بله خبره یې دا کړې چې ګاونډي سره هغه چلند وکړي چې څنګه یې ځان لپاره غواړي. دا 2 کارونه ډېر ستونزمن دي. ان عیسی د یو خدای په اړه خبره کوي نو ښایي په موضوع کې څه ناڅه حقیقت شته.
نو ځان سره مې وویل د رب یووالی منلی شم. دا هغه څه دي چې په اسلام کې د ربوبیت د مفهوم په اړه زما تصور بدل کړ. ښه د الله یووالی منلی شم، خو کله چې خبره د محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت ته راځي، کله چې مې پخواني کتابونه لوستل، ما فکر کاوه چې له دجال سره مشابهت لري، نعوذ بالله. خو په پای کې مې ډېر داسې معلومات ترلاسه کړل چې زما له دغه تصور سره یې ټکر درلود. متوجه شوم چې د اسلام په اړه هغه کتابونه مطالعه کوم چې غیر مسلمانانو لیکلي او ځینو ځایونو کې ځینې شیان تحریف کړي یا یې لاسوهنه پکې کړې ده. قصدن یې دا کار نه دی کړی، کله ناکله پرې نه دي پوه شوي، ځکه دا 14مه پیړۍ وه. خو ښایي قصدن یې هم دا کار کړی وي، ځکه هغوی د اسلام دښمنانو، خو په ټوله کې د هغوی ژباړې ناسمې وي. په معلوماتو کې یې ګیچ وم. د بېلابېلو مذهبونو علماو ته مې پوښتنې واستولې. په دې ډله کې عبدالحکیم مراد هم و. هغه ته مې ډېرې پوښتنې واستولې. 6 اونۍ وروسته یې ځواب راکړ او هر اړخیز ځوابونه یې راکړي او ځینې کتابونه یې راته ښودلي وو چې هغه ولولم. ما هم هغه ولوستل. په پای کې ډېر بدل شوم. بل یې راته دا ویلي وو چې که د عیسویت په اړه لا نور معلومات غواړې، د ملحدینو کتابونه مه لوله، پر ځای یې د عیسویانو کتابونه لوله. که د اسلام په اړه معلومات غواړې، یوازې د مسلمانانو په لاس لیکل شوي کتابونه ولوله. او دا هغه څه و چې ما وکړل. یورام تر دې ځایه توحید منلی و، خو هغه څه چې پخوا لوستي وو د الله پاک نبی محمد صلی الله علیه وسلم یې نعوذ بالله د یوه جګړه مار په توګه پیژانده او ورسره یې جوړه نه وه او لا یې هم اسلام ته په بشپړه توګه داخلېدو لپاره لږ مزل پاتې و. خو دا تصور یې څنګه بدل شو؟ نعم حسنا، لکه څنګه مې چې وویل، ما ډېره مطالعه کوله. ما توحید منلی و، خو ځان سره مې فکر وکړ چې زه د محمد صلی الله علیه وسلم په خاطر مسلمان نه یم. ما هغه پیغمبر نه ګڼلو. ما د اسلام ضد کتاب لیکلو. دا مې تشریح کول چې اسلام مول یو لوی ګواښ دی. خو کله چې به مې د اسلام په اړه لوستل، لازمه وه چې د محمد صلی الله علیه وسلم په اړه مې هم لوستی وای، ځکه له هغه پرته اسلام نشته. نو ځکه مې باید د هغه په اړه لوستلی وای. یو هغه کتاب چې مې ولوست، عبدالحکیم مراد یې راته وړاندیز کړی و. د هغه نوم دی د محمد صلی الله علیه وسلم ژوند د پخوانیو سرچینو پر بنسټ، چې مارټن لینګز لیکلی دی. دا ډېر پخوانی کتاب دی، شاید تر 100 کلونو ډېر زوړ وي. لیکوال یې غربي مسلمان و. دا کتاب مې ولوست او په لومړي ځل مې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو انسان په توګه ولید، نه د یو ګوند مشر په توګه، د یو پلار، ښوونکي، ګاونډي او دولتي مشر په توګه. له ځان سره مې وویل، ای زما ربه، دا سړی د پام وړ او زما تر تصور متفاوت شخصیت دی. دې کس زه بدل کړم. بیا مې ابو سفیان د ښځې هند کیسه ولوسته چې د رسول الله علیه الصلاة والسلام او مسلمانانو سرسخته دښمنه وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګران تره حمزه رضی الله عنه د وژلو لپاره مال ورکړی و. دا پیښه وشوه، د هغه وګونه او پوزه یې هم پرې کړي وو، سږي یې هم ترې ویستلي وو. دا ډېر وحشتناکه کار و چې نبي علیه السلام یې ډېر خفه کړی و. خو څو کاله وروسته یې مکه فتح کړه. د مسلمانانو مشر او هند لا هم هلته مکه کې وه. ځینو صحابهو پوښتنه ترې کړې وه چې له هند سره څه وکړي. ما چې کتاب لوسته، داسې فکر مې کاوه چې هغه شاید ووژني یا یې وځړوي او یا یې وسوځوي. د یو انسان په توګه له هر چا سره چې داسې وشي، ستا په نظر همدغه ډول انتقام تمه ترې نه کیږي چې له خپل دښمنه، سرسخته دښمنه دغه انتقام واخلي؟ خو رسول الله صلی الله علیه وسلم له ابو سفیان او د هغې له میرمنې هند سره داسې ونه کړه او دغه پیښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه د یورام منفي تصور په بشپړ ډول له منځه یوړ او ذهن یې بدل شو. أجل بالکل. کله چې ما له حمزه سره د هند د کړنې په اړه لوستل، همدا تصور را سره و چې که په لاس ورشي باید ویې وژني. ما هم همدغه فکر کړی و او په همدې باور وم. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل،
زه نشم کوای د هغې مخ ته وګورم، خو موږ باید وینه تویېدنه ودرو. هغه کوای شي چیرې لاړه شي یا د مسلمانانو ترمنځ ژوند وکړي، خو هلته نوي اصول وو. ما له ځان سره وویل یا الهي دا غیر عادي کار دی. دا چې د خپل ګران تر قاتل وبخي دا ډیر ځانګړی کار دی. دا ښایي چې ته څومره لوی زغم لرې. داسې کس دجال نشي کېدی. بیا مې د هغه له شخصیت سره لیوالتیا زیاته شوه. لا زیاته مطالعه مې په دې برخه کې پیل کړه. دا شاید عجیبه کار خو د هغه د شخصیت له امله مې اسلامي لارښوونو زده کولو سره مینه پیدا شوه، ځکه هغه له خلکو سره په چلن کې خپل اخلاق او لارښوونې ښکاره کولې. له یورم سره خو وړاندې داسې تصور و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله یو جګړه مار رهبر و، نو دا تصور یې څنګه بدل شو؟ في الكتاب المسيحي د عیسویت پخوانیو کتابونو کې راغلي کله چې جګړه کوي باید د دښمن ترڅنګ د هغه میرمن او ماشومان هم ووژني او ان شنه بوټي او حیوانات له منځه یوسي. دا لکه ټول وژنه ده. ما وویل دا ډیر زشت کار دی. دا موضوع مې له اسلامي دریځ سره پرتله کړه چې وایي د جګړې پر مهال راهبان یا غیر اسلامي مذهبي عالمان مه وژنئ، ونې مه پرې کوئ او همداسې نور. جګړه ناسم کار دی، خو که بیا هم جګړه کیږي ځینې اصول لري او په اسلام کې په دې اړه لارښوونې دومره روښانه کوونکې وي چې زه یې په دې یقیني کړم چې دغه سړی یعنی رسول علیه الصلاة والسلام پیغمبر دی. ښه، اوس هغه شیبه کومه ده چې دغه حالنده خیاړخ او سخت دریځه سیاستوال د اسلام له دښمنه د اسلام په دوست بدلیږي، مسلمانېږي؟ چیرې، څنګه او کله؟ لدی اورو. بسبب دراسة د مطالعې پر مهال مې زده کړي وو چې د شهادت کلمې ویلو باندې یو کس مسلمانېږي، خو ما یې په اړه فکر کاوه او نه مې ویله. احساس مې وکړ چې د اسلام ضد کتاب لیکل او په دغه برخه کې ټولې پروژې باید ودروم، ټول کتابونه یو اړخ ته کېږدم او خپل ژوند وکړم او دا موضوع هېره کړم. کتابونه مې ټول المارۍ کې کېښودل او دا ټوله کیسه راته خیالي ښکارېده. یورام د دې کتاب لیکل د اسلام په ضد پیل کړي وو، خو نیمه کې ترې خبره د الله پاک موندلو لور ته لاړه او خبره ترې دې ته ورسېده چې مسلمان شي. فكرت في وقف ما د لیکلو بهیر ودروه، ځکه پیل کړی مې د اسلام پر ضد و، خو په منځ کې مسیر بل لوري ته لاړ. خپل کتاب او نور کتابونه چې د اسلام په ضد او د اسلام په اړه وو ټول مې المارۍ کې ایښودل، چې څو کتابونه چې د قرآن کریم ترجمه هم پکې وه له المارۍ راوغورځېدل. په دې ډول مې د قرآن کریم د ترجمې کتاب له ځمکې راپورته کړ، پرانیستی و، ورته پام مې شو چې غټه ګوته مې د 22 سورت یا سورة الحج د 46 آیت پر سر ده چې پکې راغلی و. آیا دوی په ځمکه کې ګرځېدلي راګرځېدلي نه دي چې زړونه یې پوهېدونکي او غوږونه یې اورېدونکي شوي وای؟ حقیقت دا دی چې سترګې نه ړندېږي، خو هغه زړونه ړندېږي چې په سینو کې دي. ځان سره مې وویل همدا زما اصلي ستونزه ده. ما سره ټول هغه دلایل شته چې اسلام او د محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبري تاییدوي، خو زه بیا هم نه غواړم ایمان پرې راوړم. زه هیڅ چا د دې کتاب لیکلو لپاره نه مجبور کړی، په خپله خوښه مې لیکلی. وروسته مې له ځان سره فکر وکړ چې زما ستونزه هم زما په زړه کې ده، په سترګو او عقل کې مې نه ده، زما په احساساتو او عاطفه کې ستونزه ده. لا هم مسلمان نه وم، خو دعا مې کوله، لکه د لمونځ په شان عمل مې وکړ او ومې ویل ای ربه، زه په دې کیسه کې نه یم چې عیسویت په حقه دی او که اسلام. ما ته یوه نښه وښایه چې زړه مې حق دین په اړه 100% مطمئن شي. فکر مې کاوه چې ملایکې یا طلایي ستوري به راباندې نازلیږي، خو داسې هیڅ ونه شول. خو کله چې د خوب بسترې ته لاړم په درانه خوب ویده شوم. کله چې ویښ شوم ډېر د ډاډ احساس مې درلود او ټول شکونه مې له ذهن څخه وتلي وو او احساس مې کاوه چې مسلمان شوی یم. هغه خوښي او سعادت چې مې احساساوه کمساری او ډېر خوښ وم. خپلې مېرمنې ته مې وویل ګرانې، فکر کوم مسلمانېږم. هغې راته وویل که فکر کوې چې اسلام حق دین دی او زما سره د عیسوي ښځې په توګه کومه ستونزه نه پیدا کیږي او زموږ ماشومان له موږ سره نږدې پاتې کیږي، بیا زه در سره پاتې کیږم.
په همدې ډول مې خبره کړه. یورام چې له اسلام وړاندې قرآن زهر باله، قرآن ته به یې ویل چې دا داسې دی لکه زهر، اوس یې ورسره اړیکه څه ډول شوې ده؟ آیا هماغه فکر باندې دی؟ حتما فکر بدل شوی. هذا هو كتاب الحق. دا یو حق کتاب دی. زما لپاره دا کتاب د ژوند تګلاره لارښود دی. دا جوهر دی. د یوه سخت دریځي سیاستوال لپاره داسې پریکړه اسانه نه ده او قرباني غواړي. د یورام مسلمانېدو ته د ده د ګوند ملګرو او نورو خلکو غبرګون څه و او څه قرباني یې د دین لپاره ورکړه؟ حسنا ولكن زما د پخواني ګوند هغه کسان چې زما یې سخت ملاتړ کاوه او زما په ګټه یې خپله رایه کارولې وه، ډېر زیات غوسه وو او ما ته یې د خاین خطاب کاوه. څه باندې 2000 د مرګ ګواښونه مې ترلاسه کړل. خلکو ویل چې زه باید مړ شم. موږ به دې پر ښځه جنسي تیری وکړو. ماشومان به دې درته ووژنو او داسې نور وحشتناکه ګواښونه. خو الحمدلله هیڅ ونه شول. د ګوند مشر په یوه ټلویزیوني مرکه کې و چې زما د مسلمانېدو خبر یې واورېد. په همغه خپرونه کې یې ترې پوښتنه وکړه چې په یورام څه وشول؟ ستا ملګری او د اسلام په ضد ستا ویاند و. هغه په ځواب کې ویلي و دی د هغه ویجیټیرین یا د هغه چا مثال لري چې د حیواناتو غوښه نه خوري خو د حلالولو مرکز کې یې کار کوي، یعنی عقیده او باور یې له عمل سره په ټکر کې دي. له مسلمانېدو سره یې د اسلام ضد کتاب لیکل ودرول او برعکس یې د اسلام په ګټه کتاب ولیکه. په 2019 کال کې خپل کتاب له عیسویت څخه اسلام ته ارتداد خپور کړ چې پکې د مسلمانېدو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. خپل داستان یې پکې بیان کړی او د اسلام خبره یې پکې کړې چې ولې مسلمان شوی او څنګه مسلمان شوی. بعد ان انتهيت کله مې چې د اسلام ضد کتاب بشپړ کړ خو خپور کړی مې نه و او تر دې دمه مې کلمه نه وویلې او په عملي او علني ډول مسلمان نه وم. خو کتاب مې په دې پای ته رسېدلی و چې زه باور لرم چې محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی او زه د توحید فکر منم. دې عقیدې سره زه مسلمان وم خو کلمه مې نه وویله. د کتاب خپرندویه ټولنه کې وم چې د مسلمانانو وه. هلته 2 امامان او د خپرندویه ټولنې ځینې ملګري وو. موږ ډوډۍ خوړله داسې لکه کور کې چې یو. وروسته یې رانه پوښتنه وکړه چې کلمه وایې؟ ما وویل هو. په همدې ډول مې کلمه وویله او مسلمان شوم. یورام د هالند د خیاړخي ګوند لومړنی سیاستوال نه دی چې مسلمان شوی دی. تر ده وړاندې د ازادۍ خیاړخي افراطي ګوند یو بل غړی هم مسلمان شوی و چې د یورام د اسلام په خبرېدو یې ورته مبارکي وویله او ویلي و چې د ازادۍ خیاړخي ګوند د خلکو د مسلمانېدو لپاره په ښه میدان بدل شوی دی. یورام اوس د اسلام په دعوتګر بدل شوی او خلکو سره اسلام پوهنه کې مرسته کوي. وای اوس چې مسلمان شوی له زړه یې دین منلی او ژوند یې ورسره ډېر خوندور شوی دی. سکون یې په زړه کې پیدا شوی او ډېر خوشحاله ژوند لري. یورام زموږ او ستاسې لپاره ښه درس دی. موږ ته دین عادي دی او داسې خلک یې په قدر پوهیږي چې په دومره قربانیو او دومره سختیو د هر څه پریدي، سیاست، موقف، هر څه پریدي، راشي د الله دین ته غاړه کیږدي، تسلیم شي او اسلام وماني. زموږ او ستاسې ځینې افغانان دي لږه مطالعه وکړي بیا نو د دین په خلاف شي، دین پسې راواخلي. اسلام د جګړو دین دی، اسلام د وروسته پاتې والي دین دی، اسلام دا د اسلام هغه دی. یورام د فلسفې دکتور دی، د اسلام تر ټولو سرسخت دښمن و، اما حق چې کله ولید په اسلام کې او په دې یقین باندې شو او یقین په دې شو چې اسلام حق دین دی، غاړه ورته کېښوده، داسې واورېدل څه پرې تېر شو، څنګه اسلام ومانه. څوک چې واقعا د حق په لټه کې شي حق مومي، که د ذرې په اندازه یې زړه کې د حق موندلو نیت وي. الله پاک دې موږ او تاسې په دین باندې ثابت قدمي لري. السلام علیکم.